خیر د دلې خو ما دا خبره وکړه یو څه مثالونه مو ورته وویل. یو مثال دا ما ووایو چې دا سنت سړی وکړي له سنتو وروسته اجتماعي دعا چې ملا صاحب هم پکې مجبور ده چې په دا محراب کې به کښېني، خلک هم مجبور دي چې سنت وکړي، د ملا صاحب انتظار به کوي. بیا چې ملا صاحب سنت وکړي فارغ سي، ملا صاحب به مخ راواړوي، دوی به هم پر خپلو ځایو ناست دي، ملا صاحب به دعا کوي، دوی به امین امین پر وایي. دا خبره مې وکړه، مال دغه بدعت. نو بیا ما ته یو چا وویل چې زما داسې فکر کې بند شئ، تا دعا ښه کار نه ده. ګوره خبره خپل انداز لري. ما دی ویلی دي چې دعا پر دغه انداز باندې بدعت ده، او د هغې خبرې مې دلیل هم ویلی دی. یو مطلق دعا ده چې دا ټول شوار اوس 24 ساعته مسلسل تله الله څخه شیان غواړي، دا ستا کمال ده، نقصان نه ده. او بل یې بیا د دعا د قبول وختونه دي. یو وخت په هغو کې دا د چې لمانځه وروسته سړی دعا وکړي، لمونځ دې وکړئ، هر ځای چې دې لمونځ وکړئ، فرض دې وکړو، نفل دې وکړو، سنت دې وکړو، هلته کښېنه چې څه ستا زړه غواړي هغه ټول له الله وغواړه. اوس په عربي دې بیا نه یي، دغه یې ورته ووایه چې یا الله ډېر عمر راکړې، په روا کې یې راکړې، ښه ښایسته او دینداره ښځه راکړې، ښه اولادونه راکړې، حلال رزق راکړې، امن راکړې، مظلومیت مې وساتله، فقر مې. دا خو پښتو خبرې دي، الله په پښتو هم پوهېږي، په عربي هم پوهېږي. دا ضرورت نشته چې ملا صاحب یې په عربي کوي، ستا نماینده ده. ګوره ملا صاحب چې درته غوښتي ډېر بدی شیان ستا به په کار نه وي، ملا صاحب به درته غوښتي. نو ما دغه خبره کوله. خیر که هلته ما نورې خبرې هم وکړې، د دغې مسلې په رابطه مې دا خبر کوله. دا خو نو اوس چې دلته په دې مجلس کې یو سړی پوه نیسي، بیا نو هغه د باندې وایي، اگر که د هغه هېڅ هم دا دغه نه وي، بل غوږ ته چې ورسېږي هغه وایي دا وابیان دي، له دعا منکر دي، دعا وایي نه مني. دعا خو نو الله ته احتیاج ده. ګوره وابیان دی سرکوزي خلک دي، دعا وایي څوک دي وابیان؟ یو دغه ماجت ملا صاحب یو ما وښیي، یو بل وښیي، موږ ولکه یو وابي تر اوسه لیدلی یا وابي پېژنو یا وابیان یو، دغه خلک یو، لکه دا تی، لکه هغه ملا صاحب چې وایي هغه خلک. موږ هم کدوري ویلې ده، هغه ملا صاحب هم ویلې ده، موږ هم هدایه ویلې ده، هغه هم ویلې ده، موږ هم اوس له رد محتاره مسلې ورکوو، دا یې هم ورته هېڅ فرق هم نشته. مګر دا کله یا دلته په خبره څوک پوه نه شي یا یو څوک غلطه تعبیر کړي. ما چې هلته ویلي وو چې دغه دعا بدعت ده، ما په دې وجه ویلي، په هغه ورځ مې هم درته وویل. نبي علیه صلات وسلام په خپل امامت 10 کاله د مدینې په مسجد کې امامت کوي، 10 کاله کافي وخت. نبي علیه صلات وسلام امام و، داسې امام. دا دلې امامان خو یا یو ورځ ملا صاحب نه یو ځای میلمه یې طالب لمونځ ورکړي. په دغه مسجد کې د نبي علیه صلات وسلام ته مرګ پورې چې نبي علیه صلات وسلام مریض و، 3 شپې څه لمونځونه ابوبکر رضی الله عنه ورکړو. بیا په دې مسجد کې بل چا لمونځ نه ورکړي. دا ټول منځونه د 10 کاله نبي علیه السلام ورکول. که به یو خوا ته تللی و، یو څوک به معلوم کړی و، یا به جهاد ته تللی و، یا به په یو بل سفر و، هغه خو جلا مسله ده چې د هلته به نبي علیه السلام و دا لمونځونه ټول نبي علیه السلام ورکول 10 کاله مسلسل. او په دا 10 کاله کې هیڅ عالم دا نسی ثابتولی چې نبي علیه السلام یوه ورځ مخ راواړو، دعا یې شروع کړه، دوی امین امین پر وایي. کله به دی کارونه نبي علیه السلام کول، یو کار یې مفضول، بل کار اسې جائز وي، یو کار بهتر وي، بل اسې جائز. نبي علیه السلام به کله دا بهتر کار پرېښوی، دا جائز به کاوه، په دې وجه به کاوه چې مازې اسې جواز یې معلوم شي چې رواز، مګر دغه کار یې د جواز لپاره نه ده. که دا کار روا وای، یو ورځ به نبي علیه السلام مخ راګرځولی وای چې که څه بهتر خو دا ده چې زه ولاړم سنت مې کور وکړو یا مې په هغه کونج کې وکړو، لیکن نن دا دعا کوم چې تی ته جواز معلوم چې دا هېڅوک نشي ثابتولی چې دا څه ذخیره یې حدیث ګوري.
په یوه کتاب کې هم دا نسته. دا یوه مسله شوه. بله مسله دا ده نبی علیه صلات وسلام چې به فرض لمونځ ورکوي بیا به کور ته ولاړی سنت به کور کول. کله څوک دا وایي چې نبی علیه السلام سنت کور کول نو خود وانه و. نبی علیه صلات وسلام مسجد کې هم کله کله سنت کړي. سنت به وایي په مسجد کې کول جمع چې به ورکړه د ماښام د لمانځه پر سنتو به ودرېدی دونه به اوږده سنت به وکړو چې ده به سلام ګرځاو مسجد په خالي سوی و خلک به ټول تللي. په دا مسجد په سنتو کې هم دوانه ده کړې. اعتکاف نبی علیه صلات وسلام کړی ده. دا څونه وخت چې نبی علیه صلات وسلام په 2 کال د هجرت باندې روزه فرض شوه دا 8 کاله نبی علیه صلات وسلام څخه اعتکاف نه ده قضا شوی. دا د اعتکاف شپې به په دغه مسجد کې وي. حتی له روزې څخه ماسې وه هم په بعضو میاشتو کې نبی علیه السلام د مسجد کې اعتکاف کړی. لیکن دا ثبوت څوک نه سای کولی چې نبی علیه په مسجد کې چې به معتکف و سنت یې دا هلته کول. د 2 ثبوت څوک نه سای کولی. نو ښه د الله پیغمبر چې په 10 کاله کې نه د جواز لپاره دا کار وکړي نه د فضیلت لپاره وکړي. ته نو بیا فنا ولې پورې وروړې؟ دا خو زیات ده. دا خو لکه کمیسه پسې 3 لستوڼی ورکړي یا پړټاګه ته 3 پایڅې ورکړي. خلفای راشدین 10 کاله یې خلافت کړی ده. هېڅوک دا نشي ثابتولی چې هغه دا دعا وکړه. دا چې یا پلانی کړي ده یا پلانی کوله یا پلانی خیلو کوله یا پلانی دی ملا کاکا واغه کوله یا دا بیا دلایل نه دي. نو په دغه رابطه دا خبره کې موږ څه وضاحت وکړئ. کله یو خبره موږ دغسې زه درته وایم چې دغه دعا نسته. دا هم دا زموږ په فقه کې وایي چې نسته. زموږ د فقه بعضې داسې کتابونه شته چې هغو دې مسله کې ډېر تفصیل کړی ده. هغو دا ثابته کړې ده چې دا بدعت ده، حرام ده، ناروا ده، دا کار دې سړی نه کوي. دی نه ده چې یا موږ د بل مذهب خبره راوړې ده یا هم د وابیانو دا راوړې ده یا د شوافیو د مذهب ده یا د فلان خیلو. دغه زموږ فقه وایي چې دغه کار نسته، په دین کې نسته، په دین پورې پینه ده. دین کامل سوی د نبی علیه صلات وسلام چې له دنیا ته قرآن اعلان درته کوي چې دین کامل سو. الیوم اکملت لکم دینکم. دا د هیچا خبر نه ده. هغه کتاب د چې تا یې ټکي پر ټکي ایمان په راوړی. هغه درته وایي چې دین دې پرسی باله. تا بیا وویل چې یا دغه یوه ټوټله غواړي او داسې خو نو اوس هسې موږ پر دعا باندې رالو ډېرې دغه ټوټې شته چې موږ پورې وروړي دي.